اشه بابا خو د وخت در مخه دې ژیره ګرده سپینه سوله چې دا ستا رقم نالایقه زامن د چایي د هر پلار ژیره زغرده سپینېږي شای د لالک چې دا ژیرو برېتونه د وخت در مخه سپین سو نو ته نالایقه ولې 11 نمبر ملزم عثمان آقا را پیش شي سردار یا مظلوم وانا ستا اخري خواهش چی شته چې موږ ستا اخري خواهش تر پرکو موږ تا پانسۍ کوو سر زما اخري خواهش دا دی زه خټکی وخورم خټکی خو شپږ میاشتې بار رسېږي سر زه انتظار ورته کوم عثمان خان راځه هغه عارف ته چې ناڅه یوه هفته کې چې واده یې کړی د مرکې نه خور وای یاره انډوال دې حق لري ځه عارف خانه موږ معافي غواړي ستا د اور مبارک شته واده شروع ده یاره خانه در ولاړېږه د چناشي ګرنټي نه یې ځوانه کښېنستی سمه وا په ارامه کښېنه ګزار نه سي غټ سړی د دا څو ورځې دی تېرېږم را تېرېږم دلته ناست یې کور نه لرې چیشتې څه ډرامه ده د کور پسې اخیستی ګرانه ولې چیشتئ زه بدماش یم چې ته بدماش یې خو دی به دې پسې اخیستو یارانه غږ لرم هغه در ما غټ بدماشان دي صدر سوي دي ډاکټر صاحب د ماښام څه پر نس تړ دی پیټ پېښلی وګوره چیشتې خوړلي دي ډاکټر صاحب دا د یې مېلمه وم د لاندې شروای مې مو خوړله اچار مې مو وخوړو مایه یې پخ کړی هغه مې مو وخوړلو چټني مې مو وخوړله مالټې مې مو ورسره وخوړلې ته ګرځې انسان یې بھائی بم شی به نه پرېږدې بس یو ټکسي درته درځي عثمان نن په هوټل کې ډوډۍ خوري یاره او درځئ یاره ودرې ګل خان بم بوز ناره کوم خان و ناره کړه تیراس خانه او ګلخانه ګلخان نسته ګلخان تللی دی دا درولو پرانو سره چې څنګه چې دا درولو پرانو سره وړاویه او کاکا دا موږ ته د اوله سره معلومه چې دا د نه سړي زوی دی دا خو دې زه ورشومه نن خو یو ښه ټوکه وټه پراته وکړي ای زما پشان به در په در وی که زار وی قسمت یې خوار کی پر وڅوې مین سینه دا د الکوالو وزن چې در 80 کیلو کم یې دا په انجونو کې شمار دي عثمان هغه په دنیا کې هغه کوم ښه کارونه دي چې ته خلکو ته هغه کار وښیې ځوانانو په دنیا کې درې ښه کارونه دي چې انسان یې وکړي وردا پیدا ورته کوي یو 5 وخته لمونځ یو عاجزي اختیارېدل یو چې ښه وکړي چا ته نه کې ښکاره چې پیدا شی ما کړي انشاءالله ورته دا سړی په ژوند ناکامه نه راځي ته په کمنټ کې راته ووایاست که زه غلط یم ما ته ووایه چې بهی ته دا غلط وایه